تاسو ټول ښایي په دې اوس پوه یاستئ چې مونږ کولی شو هره خطي معادله په یو عمومي شکل ولیکو چې عبارت ده له وای مساوي کېږي ام ایکس جمع بي سره، چې په دې کې دا ام څه شی دی؟ دا د دې میلان دی یا سلوپ دی چې کوم څه نه لاسته راځي، رایز تقسیم پر رن یا ته وای په محور بدلون تقسیم پر ایکس په محور بدلون، او دا بي چې دی دا د دې د وای محور سره د تقاطع نقطه ده چې مونږ ورته څه شی وایو؟ وای انټرسپټ وایو. او دا مونږ څه نه لاسته راوړلی شو؟ مونږ پوهېږو چې وای محور حاله تقاطع کوي، یو ګراف حاله ورسره تقاطع کوي چې ایکس پکې صفر وي، نو وایو چې که چیرې ایکس مساوي صفر شي نو وای به مساوي شي دې کې د صفر ایکس قیمت صفر وضع کوو ام ضربې صفر جمع بي، ام ضربې صفر بیرته مساوي صفر کېږي، نو وایو چې وای مساوي شو له صفر سره. دا کومه نقطه شوه؟ ایکس صفر وای مساوي شو له بي سره، نو دا کومه نقطه شوه؟ ایکس صفر وای بي. لیکو چې هغه نقطه چې دا ګراف ورسره د وای په محور کې تقاطع کوي عبارت ده له صفر کاما بي سره. اوس راځو مونږ ام ګورو یا د میلان ګورو چې دا مونږ څنګه لاسته راوړلی شو. که چیرې یو دې دپاره مونږ که چیرې ایکس ته قیمتونه ورکړو، ایکس ته دا ځلې وایو چې مساوي یو دی، نو وای به مساوي شي له څو سره؟ ام په خپله ایکس په ځای قیمت یو جمع بي. د دې ځای نه مونږ پوهېږو چې وای مساوي کېږي ام په یو کې خپله ام راځي ام جمع بي سره. دا کومه نقطه شوه؟ دا نقطه شوه ام ایکس یو او وای ام جمع بي سره. اوس مونږ پوهېږو چې دا دواړه نقطې د دې خط د ګراف پر مخ پرتې دي. راځو ګورو چې د دې ترمنځ به میلان څومره وي. د میلان لاسته راوړلو لپاره موږ وایو چې دا د پای نقطه ده او دا د پیل ټکی دی، نو وای دوه منفي وای یو یا د وای په محور کې بدلون ام جمع بي دا د وای دوه شو منفي څه شی؟ منفي د دې وای یو. همدارنګه د تقسیم پر ایکس دوه منفي ایکس یو یعنی یو منفي صفر. دا مونږ سره چې په لاس راغی دا مونږ سره دی ډلټا وای پر ډلټا ایکس سره، دا به مساوي شي بي بل بي سره ختم شي، صفر یو نه لاړ شي معنا نه ورکوي، ام پر یو تقسیم خپله بیرته مساوي کېږي له څه سره؟ مساوي کېږي له ام سره. نو مونږ وکتل چې دا د ام د دې څه شی دی؟ میلان هم دی. نو اوس چې مونږ پوه شو چې ام د دې میل دی او بي د دې د وای محور سره تقاطع ټکی دی، راځو د ګرافونو لپاره دغه میلانونه او د وای سره تقاطع نقطې پیدا کوو او د دې ګرافو لپاره د خطي معادلې لیکو. پیل کوو موږ د ا ټکي څخه. ا دپاره موږ لیکو چې ا لپاره د دې میلان یا ډلټا وای پر ډلټا ایکس دا مساوي دی له څو سره. موږ به یو ټکی دلته را پیدا کوو، د بیلګې په ډول دا ټکی راخلو. که چیرې موږ په دې باندې یو واحد دوه واحد او درې واحد داسې راشو، دلته موږ رسیږو څو ته؟ دوو ته. نو د دې ډلټا ایکس مساوي درې واحده شو او ډلټا وای به مساوي شي له څو سره؟ منفي دوو سره، ځکه موږ ښکته لاړو. نو د دې قیمت دی منفي دوی پر دریو سره. دا منفي دوی پر درې د دې څه شی دی؟ دا د دې میل دی. دې ته موږ وایو دا د دې ام مونږ لاسته راوړو. اوس راځو پیدا کوو څه شی د دې بي. نو لیکو چې بي به مساوي شي، مونږ پوهېږو چې کله یو کرښه یا یو ګراف د وای محور تقاطع کوي ایکس پکې صفر وي، نو دغه نقطه کې که چیرې مونږ دلته د ایکس په محور یو واحد راغلی، دلته د وای په محور څو دی؟ منفي دوه پر درې. نو ښکته به راځو دوه پر درې دا ټکی راځي، نو دې ځای نه دې ځای پر دا قیمت منفي دوه پر درې کم شو، نو د دې ټکي قیمت به شي یو دا دی، یو پر درې برخه به دا ورسره شي، ټول به شي یو پر یو صحیح یو پر درې یا ټول مساوي کېږي له څلور پر دریو سره. نو دا د دې څه شی شو؟ دا د دې بي شو یا وای انټرسپټ چې ورته وایو. نو اوس مونږ سره څه شی په لاس راغله؟ ام هم پلاس راغی، بي هم پلاس راغی. کولی شو د دې معادله ولیکو چې وای مساوي کېږي منفي دوه پر درې ایکس جمع څلور پر درې. دا د دې معادله شوه. راځو اوس مونږ د بي کرښې ته. بي لپاره مونږ داسې کوو چې لومړی به د دې څه شی پیدا کوو؟ لومړی به د دې ډلټا وای پر ډلټا ایکس به لاس راوړو. ډلټا وای پر ډلټا ایکس دا مساوي کېږي یا میلان مساوي کېږي. که چیرې مونږ یوه کرښه راواخلو، داسې راځو دا کرښه راخلو، ایکس په محور باندې یو واحد لاړ شو، وای په محور باندې څو واحده ځو؟
3 واحده دې کې بدلون راځي تر څو موږ بیرته دې کرښې ته راورسیږو. موږ وایو چې که چیرې په x کې 3 واحده بدلون راشي، په y په x کې 1 واحد بدلون راشي، په y کې څو راځي 3 واحده بدلون راځي. نو دې میلان څو دی؟ عبارت دی له 3 څخه. همدارنګه د دې د y محور سره تقاطع ټکی را پیدا کوو. دلته چې x مساوي 0 و y مساوي 1 نو وایو چې b د دې مساوي شو له 1 سره. دې معادله به مساوي شي y مساوي کیږي 3x جمع 1 سره. پای کې راځو سی کرښې ته. سی دپاره لیکو چې د دې د وای محور سره تقاطع ټکی دا ځای دی. موږ پوهېږو چې دلته x 0 دی نو وای پکې -2 دی. لیکو چې b مساوي دی له -2 سره. همدارنګه دې میلان به لاسته راوړو. که چیرې موږ دې نقطې څخه داسې راشو دې ځای پورې 4 واحده، نو پورته به څو واحده ځو؟ 2 واحده به ځو. نو ډلټا x مساوي 4 دی، ډلټا y مساوي دی له 2 سره. نو لیکو چې m مساوي شو ډلټا y پر ډلټا x مساوي 2 پر 4 کوم چې بیرته مساوي کیږي له 1 پر 2 سره. اوس راځو دې معادله لیکو. y مساوي کیږي m دی 1 پر 2 x په خپله او b قیمت څو دی؟ -2. نو لیکو -2. اوس راځو په بل مخکار کوو. دا معنی چې دلته موږ سره معادلې شته دی، معادلو له مخې به ګراف رسمو. نو راځو دې نه پیل کوو. دلته موږ سره میلان دی 2 او د دې د وای محور سره تقاطع ټکی دی 5 یعنی b 5 دی. نو راځو ګورو چې 1 0 1 2 3 4 5 دا د دې د وای محور سره تقاطع ټکی شو. پوهېږو چې میلان یې 2 دی نو 1 واحد به x باندې ځو، 2 واحد به پورته ځو. دلته 1 واحد x باندې 2 واحده پورته. همدارنګه که چیرې 1 واحد دلته ښکته لاړ شو 2 واحده به دې خوا y باندې راځو. 1 واحد x باندې ښکته ځو، y باندې هم 2 واحده ښکته ځو. نو د دې څخه به د کرښې د یا د دې معادلې ګراف تیریږي. موږ کولی شو چې دا څنګه کو، داسې له دې څخه تیر کو. دلته له دې ځای نه هم داسې تیرولی شو. اوس راځو دوهمې معادلې ته. دلته موږ سره دی چې y مساوي کیږي -0.2x -0.2x جمع و سره. نو راځو دا برخه به کسر ته واړو ځکه کسر لږ څه اسانه کیږي. منفي په خپله 0.2 مساوي دی 1 پر 5 سره x جمع و. اوس موږ پوهېږو چې د دې تقاطع ټکی څو دی؟ 7 دی ځکه b پکې 7 دی نو x پکې 0 شو، b پکې y پکې 7 ته رسېږي. دا د دې تقاطع ټکی شو. همدارنګه د دې میلان به مساوي شي ډلټا y پر ډلټا x. ډلټا x دا مساوي دی له څو سره؟ -1 پر 5 سره. معنا دا چې که چیرې موږ x کې 5 لاړ شو y کې به دلته علامه منفي ده نو 1 واحد به ښکته ځو. نو لیکو چې 1 2 3 4 5 دلته راورسېدو، y به دلته راښکته شي. بیا 5 واحده داسې ځو، y به بیا دلته راورسېږي. په ورته ډول دې خوا که چیرې راشو y که چیرې 5 راشو منفي لاړو، y به د x 5 لاړو منفي، y به دا ځل یو مثبت پورته ځي، دې ځای ته به راځي. ولې؟ ځکه چې موږ سره دا اوس دا ځل داسې کېږي چې -5 او 1 دواړه چې یو بل باندې وشي بیرته قیمت منفي په لاس ورکوي. یا په بل عبارت د x او y علامې دواړه مختلفې دي. بیا 1 واحد په x 5 واحد منفي لاړو، y 1 واحد پورته لاړو. د دې ګراف به عبارت وي له دې څخه داسې یو کرښه چې د ټولو نقطو څخه تیریږي. راځو درېیمې معادلې ته. y مساوي کیږي له -x سره. دلته لیکو y مساوي -x. تاسو اوس کېدای شي وایي چې دلته دې کې b نشته ځکه موږ سره عمومي شکل دی. y مساوي کیږي mx جمع b سره. نو موږ ویلی شو چې دلته b څو دی؟ b پکې دی 0. په دې معنی چې دلته د که چیرې x 0 شي y هم 0 کېږي نو د تقاطع نقطه به شي دغه مبدا. دې ځای کې د y او x دواړه محورونه قطع کوي. او همدارنګه دې میلان به څه وي؟ میلان یې څو دی؟ m قیمت دلته موږ کولی شو ووایو چې دا -1 دی. -x معنی -1x. په دې معنی چې که چیرې x کې 1 واحد مونږه پورته لاړ شو، y کې به 1 واحد ښکته ځو. x کې 1 واحد پورته، y کې 1 واحد ښکته. همدارنګه x کې که 1 واحد ښکته لاړ شو، y به 1 واحد پورته ځي ځکه د دواړو علامې یو بل څخه بدلې دي. نو د دې ګراف به
عبارت شي له داسې یوې کرښې څخه چې دې ځای نه تېرېږي او همدارنګه کولی شو چې دې خواته هم دا ګراف ورسوو. پای کې راځو وای مساوي 3.15 معادلې ته. نو تاسو ښایي ووایي چې وای مساوي 3.15 چې شو دلته خو موږ ته ایکس نه ښکاري ځکه عمومي شکل چې دی وای مساوي دی ام ایکس جمع بي سره. ایکس پکې څو دی؟ نو موږ داسې ویلی شو چې دا داسې لیکو چې وای مساوي کېږي میلان یې 0 دی نو 0 ایکس جمع بي سره او دلته د بي قیمت څو دی 3.15 لیکو 3.15. اوس چې میلان 0 وي ایکس ته چې هر څومره قیمتونه ورکړو موږ ته بیرته وای مساوي 3.15 ځواب په لاس راکوي. نو د دې به ګراف څه شی وي؟ نو پوهېږو چې د میلان څنګه دی 0 دی نو چې میلان 0 شي ایکس قیمت چې هر څومره وي هغه 0 پاتې کېږي نو د وای قیمت 3.15 دی کوم چې دا ټکی راځي دې ځای پورې. اوس کله ته موږ ایکس ته هر څومره قیمتونه ورکوو 0 کې ضربېږي بیرته 3.15 د ایکس په ټولو قیمتونو سره وای په لاس راځي نو دلته 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 همدارنګه دې خوا دا ټول ټکي هماغه یو قیمت د وای راکوي. نو موږ وایو چې د دې ګراف داسې یو شکل جوړیږي دې ځای نه داسې راځي یو مستقیم افقي خط جوړوي دا د دې ګراف شو.